اسلام یو ورور پوښتنه کوي چې دغه په زیارتونو باندې بیرغونه څنګه دي. محترمه، په اسلام کې خو سته ده نه، یعنی عالم و علامه، اگر چې په اعلاء سنن کې او په دغه کې څه ورته وایي کتاب الاثار د امام محمد کې لیکي چې په قبر باندې علم هم دا بیرغ ښیي چې دا مکروه ده. محترمه، نو ښه خبر دا ده محترمه اسلام کې نسته، د صحابه و زمانه کې نه ول، خو یوه خبر ده چې کومه تیږه د مړي سر ته کېښودل سوله د عثمان ابن مظعون چې علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری سعید شاه په نامه یو ورور پوښتنه کوي. دی وایي چې که چیرې خلک وایي چې یو څوک 7 کاله اذان وکړي دا سړی جنتي ده، جنت ته به ځي. محترمه، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې نقل ده: من اذن 7 سنین، که چا اذان وکړه 7 کاله محتسبا چې په دې اذان باندې مقصود طلب د ثواب وي، کتب له براءة من النار. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې دا وریځ اخیستل د ښځې دپاره څنګه ده؟ نو محترمه، حدیث کې خو مطلقا منع راغلی چې نمس ورته وایي، خو علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله لیکلي چې دا که ښځې دا کارونه د پردیو دپاره کول، یعنی که چیرته دا د پردیو سړی دپاره ځان ښایسته کو او دا وریځې نرۍ کولې بیا ناروا دي. که خپل میړه دپاره وي بیا محترمه پروا نه کوي. نو هغه کم حدیث چې در المختار نقل کړی چې بخاري کې د لعن الله الواصله والمستوصله والنامسه والمتنمسه، نو دی وی شامی ولعله محمول على ما اذا فعلته للتزيين للأجانب وإلا فلو كان في وجهها. ویختان یو میړه تر نفرت کوي بسبب ففي تحریم ازالته بعد. بیا لاندې بیا هم لیکي د مزمرات د تترخانې نه نقل کوي او هغه د مزمرات کتاب نه ولا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجهی ما چې تر څو مشابهت له مخنث سره نه راځي حتی د نر دپاره لا جواز فتوا ورکړې ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. ښه دا د محترمه حدیث کې مطلقا منع راغلی چې سړی ونکي وروره. الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور مخبت افغان په نامه باندې پوښتنه کوي. دی وی د 2 کسانو یا د 2 قومونو جنګ سوی، بیا یو راجګ سو دا بل نه یو مړی وکړه، بیا یې صلح وکړه، 10 لکه روپۍ ورکړې. 10 لکه روپۍ کې 15 لکه روپۍ ورکړې او 15 لکه روپۍ په مقابل کې ښځه ورکړه. نو دا صحیح ده که نه ده صحیح؟ محترمه، دغه د جاهلیت فکر او دغه د جاهلیت قانون چې لا اوس هم په افغانانو کې سته ده محترمه، او هر هغه څوک چې د ما د خبرې اوري دا یو له لویو ظلمونو نه ده وروره. ګوره، نکاح چې کله ښځه بالغه عاقله وي نو د هغه که په زور باندې ورکړي دا نکاح بیخي صحیح سوې نه ده وروره. اول دا ښځې بېچارهګۍ دا کله دا د جاهلیت عقیده محترمه قسم ده چې سړی داسې مسئله واوري د سړي د بدن ویښتان ودرېږي، د دښمن کور ته ښځه وروله هغه بېچارهګۍ ټول عمر په دښمني کې تیر کړي. دا خو د جاهلیت عقیده ده، دا د جاهلیت قانون ده، دا د کفر قانون ده چې جرم یو وکړي د جرم سزا او ګناه بل یو ویني. دا د اسلام د قانون نه خلاف د مسلمانانو ورونو. په هغه عالم د خاورې واوړي، په هغه ملک د خاورې واوړي، هغه ملک د الله جهنم ته بوزي، هغه عالم او هغه د کلي مشر د الله پاک وسوځوي، الله پاک د هلاک کړي چې بدی یو څوک وکړي د هغې په مقابل کې یوه معصومه جلۍ هغه په بدو کې ورکوي. دغه د جاهلیت قانون باید په یوه خوله باندې ټول افغانان، داسې به ووایم چې ټول پښتانه که هغه افغانستان کې وي که پاکستان کې وي، دغه د جاهلیت قانون ختم کړي. دا ناروا ده وروره. د دې ښځې بیخي نکاح نه ده سوې، ځکه نکاح بدون د رضا نه بیخي صحیح نه ده. کله چې جلۍ بالغه وي رضا یې شرط ده وروره، که په زور یې ورکړله دا نکاح نه صحیح کېږي وروره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغله، خنسا بنت خزام الانصاریه. هغې ویل چې زه مې پلار ورکړی یم، په زور یې ورکړی یم، د ما خوښه نه ده. رسول علیه السلام نکاح فسخه کړه. د بخاري حدیث ته وروره دا جایز نه ده، دا د جاهلیت عقیده ده. حسبنا الله ونعم الوکیل.